د بلخ ولایت درې ولسوالیو لپاره د برېښنا 20 کیلو واټه د یو سب سټیشن جوړولو پروژه پرانیستل شوه چې د بلخ دولت آباد او نهر شاهي ولسوالیو 28 کلیو ته به برېښنا وویشي. دغه پروژه چې د اکتید دفتر په مالی مرسته د نهر شاهي دولت آباد او بلخ ولسوالۍ لپاره جوړیږي. د یادې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د بلخ ولایت د کلیو پراختیا رئیس د بلخ ولسوال، همدارنګه د بلخ ولایت د برېښنا رئیس د اکتید دفتر د ملاتړ او همکارۍ څخه مننه وکړه. زیاته یې کړه چې خلک باید د برېښنا بې ځایه مصرف په مخنیوي کې لازمه پاملرنه وکړي. همدارنګه دوی وویل چې د خلکو ستونزو حل او اړتیاو پوره کولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د یادونې وړ ده چې دغه پروژه د اکتید دفتر په مالی مرسته جوړیږي چې 10% برخه به پکې خلک ورکوي چې د 2 میاشتو په موده کې به بشپړه شي.